ناظرین السلام علیکم. هغه هوښیاران وایي خپله خوله هم کلا ده هم بلا ده. واقعي زړې متلې د کاڼي کرښې دي. ناظرین د دې متل په مطابق یو څو کلیپونه پیش کومه. د هغې مقصد دا دی چې د ښځې د خاوند خپلو کې یو ښکلې خبرې پکار دي. ناظرین د پښتو په دې کلیپ کې یو ډېر غټ مقصد پروت دی او یو لوی نصیحت پروت دی. ناظرین راځئ چې په دې کلیپ کې وګورو چې موږ د دې کلیپ نه څه نصیحت حاصلولی شو. نو راځئ ناظرین چې وګورو. ناظرین نشیان هم د خدای بندیان وي. منو چې نشه یو خراب شی دی، د انسان د جاني او مالی دشمن نشه ده. خو چونکې ډېر خلک د نشې عادي شي او په هغې کې مبتلا شي، بیا د هغې نه د وتو سوچ هم نشي کولی. خو ناظرین داسې نشیان هم شته چې د هغې زړونه ډېر نرم وي او په الله باندې ډېره غټه بروسه وي. ناظرین دا هم یو انسان وي، د ده قدر پکار وي، دته سپک کتل نه دي پکار، نو خندا هم د پسې پکار نه ده. ناظرین د یو نشهیي نه یوسف جان ویډیو کړې ده، نو په دې کې یو سبق پروت دی. تاسو د ده دا خبرې واورئ. راځئ چې دا خبرې واورو. سره واده وکړه او وی کړه وې کړه نه او څه دې ورپسې ولیکله وا ځمکه مې ورپسې ولیکله څونه 15 جرابه ولو الله پروردګاره طارقه تو خودکشي وکړه طارقه خودکشي وکړه خبره وره دا چې بیا مبارکې لم درشو کام مبارکې نه چې راشي کله درشو سبا له راشي کوم ځای ته چې کوم غن کاندي هلته کې واه ځان سره سوکرا ولم که نه ځان سره سوکرا داسې بینډ باجي راولو که بینډ باجي راول تاویږي په څنګه وتاویږي دا راته ووایه بل واده خو نه کې نه بل واده نه دا ډېره ده دا ډېره ده دا راته ووایه تپوس د ناخري کومه واده کې رسا اعلان کړی ده والا غوایي مالال کړی و څونه غوایان غټ غوایي و دونه و بسې او ته کار روزګار څه کوې والا خوشې ګرځم سره بیا دې وادو بیا مې واده ابھی مزہ آئے گا نا پیسې د کمې راوړې دا ګټوي کله وا څه پیدایي پیدا کړي په څه مونږ ته هم چلو ښایه ولا بس پیدا شي خدای پاک ورکړي کله دا چل مونږ ته مو ښایه کنه ولا داسې به درته ښیم بس ورو به درته ښیم طارق واده نه دی کړی طارق هفته واده وکړو کله طارق وي والا څوک ولې جینۍ نه ورکوي ورکوي به مړه ولې به نه ورکوي تا لې څنګه درکړه مال یې راکړه کله خدای پاک ورکوي تو سمجھا نہیں تو سمجھا نہیں ناظرین تعلیم ډېر ښه شی دی، خو په صحیح طریقه باندې. تعلیم سړی له عقل ورکوي او په ښو بدو باندې ډېر په اسانه باندې پوهېږي. ناظرین څه خلکو دپاره تعلیم یو عذاب جوړ شي، ډډه یې ورته نه لګي، نو داسې خلک هم شته چې هغې مور او پلار له دوکه ورکوي او تعلیم هغه حاصل نه کړي. ناظرین راځئ چې دا کلیپ وګورو چې دی مور او پلار له د امتحان باره کې کومه دوکه ورکوي. راځئ چې دا ویډیو ناظرین په هر ویډیو کې زموږ دپاره یو نصیحت هم پروت وي. انشاءالله نیکس یو نوې ویډیو سره به بیا ملاقات کوو. د هغې پورې اجازت غواړم. الله هم خوشحاله آباد لره. السلام علیکم.